بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ راته ګران هېوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو بدهي سره شریک کړم د بایومټریک. نن تاریخ د 1402 کال د شپږمې میاشتې شلم تاریخ ده. فلم په کابل کې 6,000 جلده توزیع کېږي او په ټولو ولایتونو کې 6,000 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. د کابل نو بدهي چې د تېرې ورځې په شکل سره د 1401 کال د څلورمې میاشتې درېیم تاریخ ته رسېدلې ده او ټول په کابل کې افلین او آنلاین شکل سره 6,500 جلد توزیع کېږي. ارزګان چې د 1402 کال د څلورمې میاشتې شپږویشتم تاریخ ته رسېدلي نو بدهي او 2,000 جلده پکې توزیع کېږي روزانه. بادغیس چې د 1402 کال د څلورمې میاشتې دېرشم تاریخ ته رسېدلې ده او 2,500 جلده پکې توزیع کېږي. بامیان چې د 1402 کال د اولې میاشتې 29 تاریخ ته رسېدلې ده او 200 جلده پکې توزیع کېږي. بدخشان چې د 1402 کال د 5مې میاشتې 12 تاریخ ته رسېدلې 300 جلده پکې توزیع کېږي. بغلان د 1401 کال د 12مې میاشتې 19 تاریخ ته رسېدلې ده او 200 جلده پکې توزیع کېږي. بلخ چې د 1401 کال د 9مې میاشتې اول تاریخ ته رسېدلې او 400 جلده توزیع کېږي. پروان چې د 1401 کال د 9مې میاشتې 12 تاریخ ته رسېدلې 200 جلده پکې توزیع کېږي. پکتیا چې د 1401 کال د 12مې میاشتې 13 تاریخ ته رسېدلې ده د 120 جلده پکې توزیع کېږي. پکتیکا چې د 1402 کال د 5مې میاشتې 20 تاریخ کې ده فلال کې 120 جلده پاسپورټونه توزیع کېږي. پنجشیر چې د 1402 کال د اولې میاشتې 12 تاریخ کې ده نو بدهي او 100 جلده روزانه پکې توزیع کېږي. تخار چې د 1401 کال د 12مې میاشتې 20 تاریخ کې ده او 100 جلده پاسپورټونه پکې توزیع کېږي. جوزجان چې د 1402 کال د اولې میاشتې په 13 تاریخ کې ده 100 جلده پاسپورټونه پکې توزیع کېږي. خوست چې د 1402 کال د اولې میاشتې 12 تاریخ کې ده او 120 جلده پکې توزیع کېږي. دایکنډي چې د 1401 کال د 12مې میاشتې 8 تاریخ کې ده او 200 جلده پکې توزیع کېږي. سرپل چې د 1402 کال د اولې میاشتې 28 تاریخ کې ده او 100 جلده پکې توزیع کېږي. سمنګان د 1402 کال د اولې میاشتې 29 تاریخ کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. غزني چې د 1401 کال د 1401 کال د 5مې میاشتې 18 تاریخ کې ده 120 جلده پکې توزیع کېږي. غور د 1402 کال د اولې میاشتې 16 تاریخ کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. فاریاب د 1402 کال د اولې میاشتې 11 تاریخ کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. فراه د 1402 کال د اولې میاشتې 13 تاریخ کې ده نو بدهي 100 جلده پکې توزیع کېږي. کاپیسا د 1402 کال د اولې میاشتې 40 تاریخ کې ده او 100 جلده پکې توزیع کېږي. کاپیسا پسې کندوز د 1401 کال د 12مې میاشتې په 12 کې ده 120 جلده پکې توزیع کېږي. کندهار د 1401 کال د شپږمې میاشتې 40 کې ده 120 جلده پکې توزیع کېږي. کونړ البته د 1402 کال د اولې میاشتې 26 تاریخ کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. لغمان د 1401 کال 11مې میاشتې 25 تاریخ کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. لوګر چې د 1401 کال د 4مې میاشتې 29 کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. ننګرهار د 1401 کال د 4مې میاشتې 30 تاریخ کې ده 120 جلده پکې توزیع کېږي. نورستان د 1402 کال د شپږمې میاشتې 13 تاریخ کې ده 70 جلده پکې توزیع کېږي. نیمروز د 1402 کال د شپږمې میاشتې اول تاریخ کې ده 2,500 جلده پکې توزیع کېږي. هرات د 1401 کال د اوومې میاشتې 40 تاریخ کې ده 1,500 جلده پکې توزیع کېږي. هلمند د 1402 کال د درېمې میاشتې 2 تاریخ کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. وردګ د 1402 کال د اولې میاشتې 11 کې ده 100 جلده پکې توزیع کېږي. زابل د 1401 کال د 12مې میاشتې 15 تاریخ کې ده 200 جلده پکې توزیع کېږي. دا و د کابل او د ولایتونو نو بدهي. البته کوم کسانو چې په دغه تاریخونو باندې ثبت نامونه کړي دوی کولی شي چې خپلې فورمې د چک کړي، دوی ته نهایي فورم مشخص شوی ده یا بایومټریک ورځ یې مشخص شوې ده، کولی شي خپلې فورمې د چک کړي. او هغه کسان چې په کابل او ولایتونو کې لا تر اوسه پورې نوبت نه مشخص شوی یا تاریخ یې پاتې ده دوی دې منتظره اوسي. یو بله خبره زیاتره ملګري مسج کوي چې موږ فورم تبدیل کړی د ولایتونو ته، مګر دغه ولایت په ځای فعلا لپاره 3 نقطې لري. دا 3 نقطې دا معنا ورکوي چې تاسو تبدیل شوې ده، کوم مشکل نشته، تاسو دغه 3 نقطو نه مه باسئ، یعنې کابل ته بیرته مه انتقالوئ، منتظره اوسېږئ، حتما تاسو تاریخ درکوي. او هغه کسان چې دغه 3 حالاتو نه وباسي بیرته کابل ته، دوی ثبت نام بیرته کابل ته تبدیل کېږي او هغه د خپل مربوطه ولایت کې نوبت ورته نه رسېږي. نو هیله ورڅخه کوو چې دغه 3 نقطو کې دې پرېږدي تر څو ورته نوبت ورته مشخص شي. هر وخت نوبت مشخص شو بیا د فورمه ډاونلوډ کړئ او فورمه ځان سره واخلئ او
بایومتریک امنیت ته مراجعه وکړئ تر څو بایومتریک وشي. مننه. کور آباد. کوم سوال لرئ، کوم وړاندیز لرئ د پاسپورټ په ارتباط باندې کولی شئ د ویډیو لاندې کمنټ کړئ تر څو موږ تاسو ته د هغه په ارتباط باندې ویډیو جوړه کړو او ورته درسره شریکه کړو. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک او شیر یې کړئ تر څو نور ملګري او دوستان مو خبر شي. مننه. کور آباد.